مونږ په یو بلې بلا اخته یو. ګوره زمونږ بلا معنی کې یو ډمو. ما به کله ورته وی چې مونځ کوه، ما ته ویل رکشه. زه به مدرسې نه راتلم، دی به په مخه رکشه، دا ستا غوندې ډېر مولیان به دوزخ ته روان او ما چې دی د خواجه صاحب په جولۍ کې ځان اچولی، زه به د جنت توتي. دی خو وګورئ قرآن وګورئ، ولا تزر وازرة وزر اخرى. د پلار ګناه به د زوی په سر نه ایښودی کېږي، او د زوی به د پلار، د مور به د لور، او د لور به د مور. هر سړي ته به په قیامت کې خپل خپل پیټی پسوي. پیغمبر خپلې لور ته وایي، خپلې لور یا فاطمه تو سلیني ما شئت، بچیا که دنیا کې دې څه کاري ما ته ووایه چې زه یې وکړم، خو یو ټکی مې واوره چې قرآن قانون دی او د قانون نه ځان بچ ساته. لورې که په قیامت کې قانون راونیوي نو زه به دې خلاصولی نه شم. پیغمبر خپلې لور ته وایي. نن پیر بس لکه خدای ته ګوره، دلته یو پیر ته زه ورغلی وم، ښځې به وله راتلې، نو خیر ما باندې خو یې چرګ مرګ چرګ مرګ هم را باندې وخوړه. ما ورته ویل پیر صاحب یو خبره درته کوم چې په غاړه مې پاتې نه شي. په 63 کاله عمر د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا ثابته نه ده چې پیغمبر پردی ښځې ته لاس ورکړي.